سوزاک یا ګونریا څه ډول ناروغۍ ده؟ السلام علیکم ګرانو کتونکو، راځم په دې اړه یو څه لنډ معلومات درکړم چې د سوزاک ناروغۍ لاملونه څه دي او څه ډول یې کولی شو درملنه وکړو. سوزاک چې په انګلیسي کې ورته ګونریا وایي د تناسلي سیستم د التهاب یا مخنیوي کېدنې ناروغۍ ده چې علمي نوم یې سیکسوال ټرانسمیټډ انفیکشن دی. د سوزاک ناروغۍ د تناسلي سیستم یوه ناروغي ده چې د ناصره ګونریا په نوم د یو بکټریا له امله منځته راځي. د سوزاک ناروغۍ نښې په نارینه‌وو کې: اول، د ادرار یعنې د تشو امتیازو په وخت کې د تناسلي آلې سوځېدنه. دوهم، د تناسلي آلې څخه د سپین، زیړ او شین رنګي مایع وتل او بهیدنه. دریم، د مقعد درد، وینې کېدنه او خارښ چې په ځانګړي ډول د فاضله موادو د اضطراب په وخت کې رامنځته کیږي. څلورم، د هګیو یعنې خصیو پړسوب. پنځم، په سترګو کې درد او د سترګو نظر حساس کېدل. شپږم، د بندونو یا مفصلو درد. اوس یې نښې په ښځینه‌و کې وایو. اول، د میاشتنۍ ناروغۍ په منځ کې له تناسلي آلې څخه وینه بهیدنه. دوهم، د جنسي اړیکو په وخت کې د درد احساس. دریم، له جنسي اړیکو وروسته د تناسلي آلې څخه وینه بهیدنه. څلورم، د استفراغ کول او د نس درد. پنځم، د مرۍ درد په ځانګړي ډول د خوراک په وخت کې. شپږم، په ښځو او نارینه دواړو کې د حاضرۍ لګن درد. اووم، په ښځو او نارینه دواړو کې د ادرار د اطراح زر احساس. اوس د سوزاک ناروغۍ لاملونه وایو. لکه څه ډول مو چې وړاندې ویل، د سوزاک ناروغۍ د ناصره ګونریا په نوم د بکټریا له امله منځته راځي. د سوزاک ناروغۍ عمده لامل جنسي اړیکې دي. که چیرې خاوند یا ښځه او یا هم د ناصره ګونریا باندې ککړ وي، نو روغ کس ته د جنسي اړیکو له لارې دغه ناروغۍ په اسانۍ سره لیږدول کیږي. په لاندې ډول د سوزاک د ناروغۍ یو څو مهم لاملونه په ګوته کوو. اول، د څېړنو اړوند سوزاک ناروغۍ یو لامل جنسي اړیکې دي. څېړنو ښودلې ده چې که چیرې ښځه د سوزاک ناروغۍ ولري، نو نارینه‌و ته د لیږد شونتیا یوازې 60% ده. خو که چیرې نارینه د سوزاک ناروغۍ ولري، نو ښځو ته د لیږد شونتیا له 90 څخه بیا تر 80% پورې ده. دویم، که چیرې حمل لرونکې مور یا امیدواره ښځه د سوزاک ناروغۍ ولري، نو د زیږون په وخت کې ماشوم ته د لیږد احتمال لري. د سوزاک ناروغۍ مخنیوی: یو کس چې سوزاک ناروغۍ د شتون په وخت کې جنسي اړیکو څخه ډډه کول. د جنسي اړیکو په وخت کې د کانډوم څخه کار اخیستل. مخکې د ماشوم د زیږون څخه د مور سوزاک ناروغۍ درملنه. د خولې له لارې جنسي اړیکو څخه ډډه کول. اوس راځو د سوزاک ناروغۍ درملنه وایو. کومې نښې مو چې وړاندې وښودلې، د هغه په ښکارېدو سره باید د ادرار یا تشو امتیازو ټیسټ ترسره شي چې په تناسلي سیستم کې د ناصره ګونریا بکټریا پر وړاندې درمل توصیه شي او یا د بکټریا له منځه وړل شي. تر هغه چې د ډاکټر له لوري توصیه شوي درمل اغېزه کوي، نو باید د جنسي اړیکو له ترسره کولو ډډه وشي. د سوزاک ناروغۍ نه یوازې په تکثري او تناسلي سیستم باندې اغېزه کوي، بلکې د وجود په نورو برخو لکه مرۍ، خوله، بندونه، نس او خوځري لګن باندې هم بد اغېز کوي او درد لامل کیږي. هر کله چې پورته یادې نښې تر سترګو شي، نو په بیړه باید د ادرار ټسټونه ترسره شي ترڅو د ناصره ګونریا بکټریا ډېر وړاندې تګ ونه کړي. مهمه خبره ده د هر کله چې ښځه او یا خاوند د سوزاک ناروغۍ ولري، نو تر هغه چې په مکمل ډول د سوزاک درملنه نه وي شوې، باید جنسي اړیکې ترسره نه شي. د سوزاک ناروغۍ په وخت کې د جنسي اړیکو ترسره کولو 2 ستونزې رامنځته کوي. اول، د ناروغ کس څخه په اسانۍ سره روغ کس ته د ناروغۍ لیږد. دوهم، د جنسي اړیکو په وسیله د ناروغ کس ناروغۍ لا نور هم پیچلې او معرکه کیږي. امریکا څېړنو په پایله کې تر اوسه د سوزاک ناروغۍ په زرګونو ډولونه پېژندل شوي چې لوی لامل یې ناصره ګونریا بکټریا ښودل شوې ده. چیرې مو ویډیو خوښه شوې، لایک او شیر یې کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.